بسم الله الرحمن الرحیم. اکسل کې نن چې د کلیپبورډ نه سټارټ اخلو، لومړی کټ کاپي او پیسټ وایو. راځو دلته به زه لیکل وکړم نیم پوسټ سیلري علي خان جان کریم فهیم واحد طارق نومونه مو ولیکل. پوسټ دنده دا څه شی دی؟ ډاکټر دی، دا انجینر دی، دا ټیچر دی. همدا چې دا به سلیک وګورئ. کله چې اکسل کې موږ راشو دا سلیک په دې ځای نه دغه کونج کې دلته پلس ساین راشي، دې باندې کلیک وکړو، داسې ډریګ کړو، دا به اتومات راځي. یا زه د کنټرول زیډ کوم په بله طریقه داسې چې په همدې ډبل کلیک کړئ دا به خپله اتومات چې دی تکرار راځي. فرضاً د سیلري زر ده، د 2000 ده. دا بیا سلیک کړئ دې ځای نه، داسې ډریګ کوئ، کش کوئ او یا دې ځای باندې ډبل کلیک کوئ. دا مو وکړو. اوس راځو دلته دا به سلیکټ کړو، دلته به آل بارډر ورکړو او دې ځای نه چې دی یو کلر به ورکړو داسې او بولډ به یې کړو. اوس راځو لومړی اپشن چې دی موږ سره هغه کټ دی. کله چې کټ باندې کلیک وکړو، ګورئ اکسل کې بله مهمه موضوع دا ده، کله چې دغه ډش لاین داسې تاویده نو تاسو سره کاپي موجوده ده، پیسټ اپشن به کار کوي. که دا موجود نه و پیسټ اپشن کار نه کوي. زه غواړم دا دلته پیسټ کړم، پیسټ باندې کلیک وکړه، هغې ځای نه کټ شو، دلته راغی. شارټکټ کی چې دا کنټرول ایکس دی، کنټرول پلس ایکس، دا د کټ شارټکټ شو. دویم چې دا کاپي ده، کله چې راشو دا کاپي سلیکټ کړو، کاپي باندې کلیک کړو، غواړم دلته یې پیسټ کوم، نو تاسو پیسټ باندې کلیک کړئ، دلته هم پاتې شو او دلته هم راغی. شارټکټ یې چې دی کنټرول پلس سی، دا د کاپي شارټکټ شو، کنټرول پلس سی. ورپسې کله چې راشو دې ځای نه غواړو دا کاپي کړو، خو دې کاپي کې یو بل کاپي از پکچر، د پکچر په شکل دی کې ګوره موږ اوس ایډیټ کولی شو. مثال دا ډاکټر دی، زه غواړم چې دا ګار ته بدلوم، ورې ایډیټ پکې کولی شو. که چېرته راشو دې نه کاپي واخلو، کاپي ته راځو، کاپي از پکچر او دا اوکې کړو. زه غواړم دا اوس پیسټ کړم، نو کله پیسټ باندې چې کلیک وکړو دا به عکس په شکل راځي. په دې کې اوس خپله موږ ایډیټ نشو کولی، دا عکس دی، د عکس چې کوم فارمټ دی هغه ورباندې اپلای کولی شو، خو نور پکې ایډیټ نشو کولی ځکه دا د عکس په شکل راغی. بیا راځو دا سلیکټ کوو، سلیکشن نه وروسته به کاپي واخلو. د پیسټ کې چې دی یو څو اپشنه نور شته. لومړی اپشن چې دی پیسټ دی، ساده پیسټ، لکه څنګه چې موږ دلته کلیک کوو، کنټرول وي شارټکټ دی، دې باندې کلیک کړئ پیسټ به راځي. دویم اپشن چې دی په دې کې فارموله ده. فارموله څه کار کوي؟ ګورئ که چېرته راشو، مثال زه غواړم دا جمع کوم، نو دې ځای نه چې دی اټو سم وهو، یو ځل بیا کلیک، دا فارموله شو. زه غواړم چې همدغه فارموله دلته اپلای کوم. ګورئ که دلته زه تغیرات هم راوړم، صرف دا فارموله موږ راخلو، دلته اپلای کوو، دا به سلیکټ کړو، کاپي، دلته به راشو او پیسټ ته به راشو، فارموله، صرف فارموله موږ راخلو. ګوره دلته چې دی عددونه نه کاپي کوي، فارموله کاپي کوي، دغه سم فنکشن کاپي کوي، په دې باندې اپلای کوي. ګوره دلته 28,000 دی، دلته چې دی 8522 ریزلټ دی. ورپسې اپشن چې کوم دی هغه فارموله ان نمبر فارمټ. کم دې سره زه نمبر فارمټ راوړم، دلته نمبر ته راځو، دې کې جنرال کې نمبر فارمټ، دغه اشاریه 00 چې راځي ورسره دا کاپي کوو. غواړو چې همدغه فارموله هم دلته راوړو او نمبر فارمټ هم دې باندې راوړو، کلیک کړئ، دا به هم راشي. بله خبره دا کوي چې کیپ سورس فارمټینګ. چېرته راشو دا سلیکټ کړو ټوله، زه غواړم دا کاپي کوم، دلته یې پیسټ کوم، مکمل سورس فارمټ چې کوم فارمټ دلته موجود دی ټول دلته پیسټ کا. بیا راځي دې ځای نه بله خبره دا کوي نو بارډر، بارډر ته نه ختم کړه، ګورئ بارډر یې ختم کړه، ساده یې راوړو. بیا که چېرته راشو دلته یې پیسټ کول غواړئ، نو بله خبره دا کوي کیپ سورس کالم وایډ. کالم وایډ څه کار کوي؟ که چېرته راشي دې ځای نه ګوره دا کالم ته دا دغه پراخه کړه، اوس غواړئ دلته دا چې دی پیسټ کړئ دې ساحه کې، نو کاپي چې واخلئ، ګورئ کاپي به واخلو. زه غواړم که ساده پیسټ یې کوو، اول پیسټ ته راځو، هغه کالم نه پراخېږي، خو کالم وایډ ته راشو، کیپ سورس کالم وایډ باندې کلیک وکړو، کالم به څنګه شي؟ پراخه به شي. کیپ سورس کالم وایډ، ګورئ دا کالم هم څه پراخه شو. بله خبره دا کوي چې ټرانسپوز. ټرانسپوز څه کار کوي؟ ګورئ که چېرته تا لیکل داسې کړي وي چې مثال لیکلی دی وي نیم
پوسټ سیلري. دا په یو کالم کې ولیکل غواړي چې دا کاپي کې په رو کې یا په کالمونو باندې تقسیمې، نو دې نه راځي پیسټ ته او په ترانسپوز باندې کلیک کې نو دا به تقسیم شي. که همدغه غواړي بیرته کالم ته اړوي نو دا به کاپي کې کاپي نه وروسته به دلته کلیک وکړي را به شي ترانسپوز بیرته هغې ته چینج وي. ورپسې چې د ویلیو ده او ویلیو ان نمبر فارمټ دی او بله خبره دا کوي چې ویلیو ان سورس فارمټینګ. ګورئ که چېرته زه دا سلیکټ کړم او دې ته نمبر فارمټ ورکړم دې ټولو ته، ګورئ که صرف همدا سیلري زه راواخلم کاپي کړم او دلته پیسټ کوو، نو کله چې پیسټ کوو لومړی صرف ویلیو ده، ګوره نمبر فارمټ ته ختم شو، ټول مکمله فارمټ هر څه ته ختم شو. دویمه دا وایي چې ویلیو ان نمبر فارمټ، نمبر فارمټ هغه اشاریه ورسره راوړه. درېیمه کې دا وایي چې ویلیو اینډ سورس فارمټینګ، مکمل فارمټ ورسره پیسټ کړه دلته. ورپسې اپشن فارمټینګ، ګورئ که چېرته راشو مثال زه غواړم دلته صرف د هغې فارمټ چې کوم کاپي اخیستې کاپي موجود د هغې صرف فارمټ راته پیسټ کړه دلته. دویمه خبره دا کې لینک پیسټ، ګورئ که چېرته زه راشم مثال دغه صرف د نومونو نه زه کاپي اخلم کاپي او دلته یې پیسټ کوم خو پیسټ لینک وهمه، اوس چې دې نومونو کې تغیرات راوړو علي دی مثال زه لیکم چې جان، دلته لیکم فهیم، دلته لیکم واحد، دلته لیکم چې نور. ګورئ په دې نومونو کې خپله تغیرات راځي، جان، فهیم، واحد، نور. بیا که چېرته غواړو چې د دې کاپي واخلو او دلته یې پیسټ کړو، ورپسې اپشن دی پیکچر، غواړي دا د پیکچر په شکل راوړي. مخکې موږ کاپي از پیکچر، مخکې د کاپي هم د پیکچر په شکل اخیسته، اوس یې چې پیسټ کوې او خوښه دی چې ته یې پیسټ کوې چې ایډیټ پکې وشي، او که د پیکچر په شکل یې پیسټ کوې نو کولی شي چې پیسټ یې کړي. بله خبره چې ده هغه د لینک پیکچر ده، غواړي چې دې کې ګورئ تغیرات نه راځي او دا چې دی دا پیکچر د دې ټکسټ سره لینک دی، دې کې به اوس تغیرات راځي. دا جان دی، ګورئ که زه دلته ولیکم چې حامد، ګورئ دې کې تغیرات راغلل، دلته ما جان پاتې شو دلته حامد شو. فهیم دی، زه لیکم چې نسیم، انټر کې ګورئ دلته تغیرات راغلل، په دې کې چې دی تغیرات رانغلل. نو نن لپاره همدومره بس دی، سبا به انشاءالله پیسټ سپیشل وایو.